زه فکر کوم چې غیرت پرته د شکه زموږ په بریا کې ونډه لري او دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. اما لومړی باید په دې پوه شو چې کوم څه چې یو غواړو هغه واوسو. موږ اکثرا داسې خلک یو چې غواړو یو شی کوو بل شی. زه غواړم د شکیب غوندې اوسم په داسې حالت کې چې زما استعداد په کرکټ کې ده. څه فکر کوئ هر څه ختم شوه؟ پوهیږم زما ډېرې خبرې در باندې باید لګیږي، اما ځینې حقایق داسې دي چې باید ور باندې وغږیږم. انسان څه شی اغېزمن کوي؟ تر ټولو اول ستاسو رهبر په تاسو تر ټولو ډېره اغیزه لري. که ته په داسې یو دفتر کې چې یو منفي فکره مشر لري په هغې دفتر کې کار مه کوه. که ته په داسې یو کور کې چې یو منفي فکره مشر لري په هغې کور کې مه اوسه. شاید ډېری ځوانان وایي چې دا سخته ده، پس مشر دې بدل که یا د مشر بدل که. که د مشر نه بدلیږي کور پرېږده، که د مشر نه بدلیږي دفتر پرېږده. که زه چیرته تاسو ته مثال درکم د یو فلم نه، زه فکر کوم د فلم نوم دی ټارزن. ټارزن داسې یو ماشوم دی چې د ماشومتوب نه یې مور په ځنګل کې خوشي کوي د دې د خاطره چې بدماشان یې ونه وژني. او کله چې دا 22 کلن کېږي د شادیانو سره د ټول عمر ژوند کړی، دا سره د دې چې انسان دی نور مو بدل شوی په یو شادي. د شادي په شکل غږ وباسي، د شادي په شکل حرکات کوي، د شادي په شکل په ونو باندې نښلي، د شادي په شکل منډې وهي، د شادي په شکل خوراک کوي. او د دې نه موږ تر ټولو غټه تجربه دا ترلاسه کوو چې ستا رهبریت په تا تر ټولو مهمه اغیزه لري. که زما رهبر یو هیولای، یو مانستری، یو نه ماتیدونکی انساني، یو قوي او ځواکمن انساني، زه یو قوي او ځواکمن انسان یم. که زما رهبر یو منفي فکره، بزدله، تنبل او سست انساني، زه یو منفي فکره، تنبل او سست انسان یم. پس رهبریت ډیره زیاته اغیزه کوي. نن که زه په پوره جرأت غږیږم، یوازینی کریډټ چې زه ورکوی شم زما پلار دی، ځکه زما پلار و چې زه مو بدل شم په داسې یو څه باندې. اما زه داسې ځوانان لرم چې د نورو ځوانانو په مخ کې خبرې نشي کولی، چون د دوی ځوانانو په مقابل کې چې دی یو فرهنګ دا دی چې دی نشي کولی د خپل پلار په مخ کې وغږیږي. که ته د پلار په مخ کې نشي غږېدی او پلار دې تا ته اجازه نه درکوي چې ته خبرې وکړې، توقع لري چې ته د 100 خلکو په مخ کې وغږېږې، ته د 100 خلکو په مخ کې نشي غږېدی. پس لومړنی شی چې تا اغېزمنوي ستا رهبریت دی. وګوره که رهبریت د منفي دی پرېږده، ولی که داسې رهبریت لري چې نشي پرېښودی، پلار څوک پرېښودی شي. پس په رهبریت د کار وکړه چې مثبت شي. چا خپل پلار بیولی دی دفتر ته، چا خپل پلار بیولی دی کلب ته، څوک د خپل پلار سره لاړ دی سونا ته، چا د خپل پلار سره د یو ملګري په توګه رویه کړي. که ستا پلار منفي فکره دی او بدلون یې نه دی کړی، تر ټولو غټ ګناهګار پکې ته یې. موږ حتی شرمېږو چې خپل پلار خپل دفتر ته بوزو. زما پلار ما سره رسنیو ته ځي او ما ته وایي دقیق. زمونږ په پښتني ټولنه کې تاسو ویلي چې یو منفي فکره انسان یعنې دغه ځای بیخي تغییر کوي، مه ورسره کښېنئ. یو ځوان قصه به درته وکړم، راغلی قصه یې کوله ما ته چې ما ته مې ورور ډېر منفي خبرې کوي او هېڅ خوشحاله نه یم ورسره، هره خبره یې منفي. زه غواړم دا ځای یې لکم او مور او پلار مې دا اجازه نه راکوي. ځکه یې نه راکوي چې موږ ته د خلکو مخ راوړي، په یو کور کې باید واوسېږي. ولې په یو کور کې باید واوسي؟ زه بیا وایم اتفاق ښه شی دی، یووالی ښه شی دی، وحدت ښه شی دی. که چېرته ته 3 ورونه ولري او د باندې وځي او سبا ته د جنګ شي، تا سره خلک جنګ نه کوي ځکه پوهېږي چې ته 3 ورونه لري او 3 ورونه ته تا نه شدید انتقام اخیستی شي. او که ته چېرته یو ورور یو په یو کلي کې وي او سبا ته جنګ وکړي، پس خلک په ډېر راحتۍ سره کولی شي ستا خوله او پزه در ماته کړي، پرته د دې چې په کیسه کې اوسي، ځکه پوهېږي چې ته یو وزری. او دا برخه د ما نه ډېره بل څوک نشي درکوی، ځکه زه 1 man army یم، زه ورور نه لرم او زه مجبوره یم ټول عمر یوازې جنګ او مبارزه وکړم په هر ځای کې چې د هر ستونزې سره مخ کېږم او زه د دې درد او د دې کمی احساس کوم. پس که چېرته غواړې په ژوند کې بریا ته ورسېږي، که چېرته غواړې ژوند کې واقعا ښه بدلون راولي، باید اتحاد حفظ کړي. اما که ستا ورور منفي فکري، که ستا ورور تا ته منفي انرژي درکوي، باید څه وکړې؟ ته څه دپاره یې؟ ته ځان ته مثبت انرژي والا وایې، ته فکر کوي ستا انرژي ډیره مثبته ده، ته فکر کوي ستا انرژي دومره مثبته ده چې ته کولی شي خپل ژوند بدل کړي. پس ولې ستا انرژي نه ستا ورور نه اغېزمن کېږي؟ اکثره خلک همدلته ستونزه کوي. که چیرته ته فکر کوي چې ته مثبت فکره یې د خپل ورور نه او ته د هغه نه قوي او ځواکمن یې، پس ته باید د هغه ذهن بدل کړي. که چیرته ستا د ورور منفي انرژي په تا تاثیر کوي او ستا ذهن بدلوي، پس ته باید پوه شي چې ستا ورور او ستا د ورور منفي انرژي تر تا قوي ده.
پس لومړی په ځان کار وکړه. په پښتني ټولنه کې فرض که زه به یو مثال درکړم، محصل دی او یو څه زده کړي، مثبتې خبرې زده کړي، ته یې غواړې ورور ته یې ووایې، ورور تا ته وایي ما لیدلي دي ځکه دا خبره کوم، تا اوس خبرې زده کړې، زما مخکې راغت شو، زما مخکې خبرې مه کوه. صحیح خبره ده. شکل ویلو ستا غلط دی، شکل د ویلو دی بدل که. ته په جنګ کې کور کې ستا ورور تا ته منفي انرژي درکوي، په داسې حالت کې چې ته مثبت فکره انسان یې او ته د باندې ځي مثبت انرژي راټولوي. ستا ورور یو نفر دی، تا باندې یو ډز کوي په یو وخت کې، او ته چې پې ډز کوي سر پټوي ځکه فټ ځي ستا ډز. پس لاړ شه ته د نورو ملګرو نه کومک وغواړه، د هغوی نه مثبت انرژي راجمع کړه، د یو عادي توفانچې په ځای پیکاره واخله او بیرته حمله وکړه. پس که ته یو ځل د ورور سره د مثبت انرژي په بدلولو کې ناکامیږي، ته نشي کولی په یو ورځ کې یو انسان د منفي نه بدل کې په مثبت، او یو انسان نشي کولی په یو ورځ کې تا منفي فکره کړي. پس ته نن لاړې ورور سره د خبرې وکړې، خبرو نتیجه ورنه کړه، مطلب ته ناکامه شوې، ته یې زخمي کړې یا یې ووژلې په جنګ کې، بیرته راشه ریټریټ شه، بیرته ځان اصلاح کړه، بیا آمادګي ونیسه، په یو نوي طریقې خبرې وکړه. زه یو مثال درکوم. زه یو ځای ته لاړم، یو څوک ډېر منفي انرژي ورغلی و هغې ځای ته، او یو مشر یې ناراضي کړی و، او د مشر ویلی و چې تر څو زه ژوندی وم هغه کار چې ته غواړې نه کوم، لاس د خلاص چار څوک راولي. دا فرد لاړو، مشران نور وروستي و چې هر څوک یې وروستي ورد کړي، ویلی و دا سړی زه نه پرېږدم، د ما ته منفي انرژي راکړې، د زه بیا به کړی یم، په ما دا بد لګېدلی، د ټولو لاس خلاص، زه کار نه کوم. زه ورغلم، هغه انسان اوس منفي انرژي لري، د سړي کار نه کوي، او د سړي آینده ده په دې کار کې، کار ځکه نشم ویلی چې اوس مبهمه ده. زه لاړم کېناستم، ما ویل مشره ته څنګه یې ښه یې جوړې؟ ما ته ویل چېشته راغلی؟ ما ویل زه راغلی یم اول خو یې تا پوښتنې ته، دوم د دې د خاطره چې د فلانکي نفر کار دې نه دی کړی، وایي وروره ځه نور په تنګ یم، خبره مبره نه اورم لاړ شه. ما ویل زه ځم، فقط یوه پوښتنه درنه لرم، که د ما دې پوښتنې ته ځواب راکړه زه ځم، که د ځواب رانه که بیا هم ځم، اما یوه پوښتنه لرم. ما دا نفر تا ته رالیږلی او 3 دقیقې دلته تا سره ناست و، ویلی و مال په 3 دقیقو کې د تا زړه دومره بد کړی چې د هیڅ مشر خبره نه منې؟ ویلی هو. مال دا سړی 15 ورځې کېږي چې زما په کور کې ناست دی، فکر وکړه چې زما ماغزه به یې څومره خراب کړي. مال دا تر ټولو احمق انسان دی، فکر کوي زه راغلی یم چې د هغه نه دفاع وکړم، زما ژوند یې راتریخ کړی، زما د مور ژوند یې راتریخ کړی، زما د پلار ژوند یې راتریخ کړی، غواړې چې ما ته دا جزا راکړې؟ رانه یې ورک کړه، کار یې وکړه چې لاړ شي. او که وایې چې نه ما ته جزا راکړې، مور ته مې جزا راکړې، پلار ته مې جزا راکړې، سمه ده بیا هم زه درنه ځم. تاسې راوکته وایي هغه نفر تاسو کره اوسېږي؟ ما ویل یاره آفرین مو، 3 دقیقې چې وایي دلته راغی زما مغزه یې خرابه کړه، راشه تا ته یې خلاصوم، که نه قسم مې کړی چې نه یې کوم، اما چې ته یې په عذاب کړی فاین کوم یې. پس ما په اصل کې هغه نفر زما ملګری دی، زه ورسره تر ټولو ډېره مینه لرم، اصلا زما په کور کې نه دی، اما زه هغه مشترکه نقطه ګورم د منفي نفر. زه منفي انرژي په منفي انرژي خنثی کوم، د ورځې په پای کې خپل کار کوم. یو جنۍ ده ما ته ویل ډاکټر صاحب زه غواړم راشم سکرین کې کار وکړم، ما ورته ویل راځه زه درته زمینه مسیع ده. وروسته یې زنګ ووهلو ژړلې، وایي زما ورور نه قبلوي چې زه په سکرین کې کار وکړم. ما ورته ویل چې شاید ستا طریقه غلطه وه. نه ډاکټر صاحب ته ټول وخت په انتقاد کوي چې زما طریقه. زه ورغلم ورته ویل لاله اجازه راکړه، راته ویل چې اجازه نه درکوم، مل شاید ستا ورور رښتیا وایي، په اوسني شرایطو کې رسنیو کې کار کول خطر لري، مشکلات دي، بلا بلا بلا. نو ویلې زه څه وکړم؟ ما ویل ستا طریقه غلطه وه، طریقه دې سمه کړه. وویل چی شی؟ ما ورته ویل دا کار وکړه. جنۍ لاړه، بیرته ورور ته زنګ واله، ورته ویلي چې ورور زما هیله دا وه چې زه په رسنیو کې کار وکړم، اما ما ته د رسنیو نه ته ډېر مهمې، چې ته هم دا اوس راته وایي چې نور د کور نه مه وځه، نه وځم، چې ته راته وایي مړه شه مړه کېږم، چې ته راته وایي ژوندی شو ژوندی کېږم. زه ډېره بخښنه غواړم چې ما پرون تا سره دلیل ووایي کله چې ستا جواب نه و، زه رسنیو ته هم نه ځم، اما لطفا ما وبخ. ورور یې ویلي سمه ده، اړیکه یې پرې کړې. 15 دقیقې وروسته یې زنګ واله ده چې دا کومې رسنۍ کې ته کار کوې، ته جزیات راولېږه. ځینې وخت مونږ کوشش کوو په زور یو شی بدل کو، او پښتانه خو ټول ضدي دي، ته ضد وکړه هغه هم ضد کوي. پس زه وایم که ته غواړې رهبر بدل کړې، د مختلفو لارو نه باید راشې تر څو نتیجه ورکړي. بالکل ډاکټر صاحب، له خپل غیرت څنګه ګټه واخلو؟ آیا غیرت مو بریا کې ونډه لري؟ زه فکر کوم چې غیرت پرته د شکه زموږ په بریا کې ونډه لري، او دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. اما لومړی باید په دې پوه شو چې کوم څه چې یو غواړو هغه واوسو. مونږ اکثرا داسې خلک یو چې غواړو یو شی کوو بل شی. زه غواړم د شکیب غوندې اوسم په داسې حالت کې چې زما استعداد په کرکټ کې ده. زه غواړم
د راشد خان غوندې اوسم په داسې حالت کې چې زما استعداد په طبابت کې ده. پس که ته چې شی چې نه یې او تمثیل کوي چې هغسې اوسې، دا ستا ژوند بدوی شي او دا غیرت تا خرابوی شي. مثلا زما اکثریت ځوانان په جنسي برخه کې معلومات نه لري او غواړي پوه شي چې د جنسي برخې ستونزې څنګه حل کړي، ولې کله چې زه یوه ویډیو ورته کوم تر څو د دوی دا ستونزې له منځه لاړې شي، ته وایي شرم دی ډاکټر صاحب، ته شرم نه لرې، ته څومره بد اخلاقه یې، په دومره فحشا خبرې کوي. فحشا د کومه شه ورور؟ زه تا ته فقط تګلاره ښایم، هغه څه چې ته غواړې پرې پوه شي. هماغه ویډیو ته چې 18 بد کومنټونه کړي، هماغه ویډیو بیا پټ سیووي، بیا چې وګوري څوک نشته ګوشه کې آرامه چې ګوري صحیح ده صحیح ده صحیح ده، ټوله ویډیو اوري. بیا سبا ته راځي د ما د 29 دقیقې ویډیو د 20 دقیقې خبره بیا راخلي، دغه خبره دې ډېره فحشا وه، ولاکه دې پرېږدو ښه سړی نه یې. وروره تر 20 دقیقو ته اورېدلې خیر دا ویډیو چې هغه خبره در باندې بده لګېدلې، او که د 20 دقیقې اورېدلې پس حتما تا ته مهمه وه، حتما دې ته یو څه زده کړي. فیک کرکټرونه مونږ ډېر چې دی دغه کړي رامنځته کړي. زه داسې خلک لرم کامره ورته چالانه کړي، یو پرې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم. ډوډ کامره چې څنګه ختمه شي خلاص شو، هو ها ځئ چې زه لډو وکړو. یعنې څه مونږ ځکه تر اغېزې لاندې راغلي یو، مونږ ځکه نه بریالي کېږو چې ټول ژوند مو په تمثیل کې تیر شوی، فیک یو. ته یو ځوان ګورې د کمرې په مخ کې به ته وایي چې دا تر ټولو غټ دی دی، د کمرې تر شا به تا ته اخطارونه درکوي، هی داسې دې وکړه داسې به وکړم، ته تعجب کې پاتې کېږې. بس هو که تاسو غواړئ بریالي شئ او غواړئ د چا نه اغېزمن نه شئ، څه چې یې اوسئ. که ته یو ښه موچي یې پې افتخار وکړه او ښه موچي اوسه، که ته یو ښه نانوایی په افتخار وکړه او ښه نانوای اوسه. زه یو نفر لرم بولاني شیرین آغا ورته وایي، شیر آغا دی که شیرین آغا، دا بولاني پز دی په کابل کې، او دا وایي چې تر ما ښه بولاني څوک نشي پخوی، او په خپلې بولانۍ پخولو زه افتخار کوم. باور وکړئ خلک ورته په قطار په نوبت کې ولاړي، تر ټولو ښې پیسې لري، زه فکر کوم شاید میلیونر وي. ولې؟ چون ځان پیژني، خپل هنر او استعداد پیژني او فیک نه دی. پس یو بد رهبر دی چې ستاسو ژوند اغېزمنوي. د بد رهبر نه وروسته دا دی چې ته څه یې نه غواړې هسې اوسې، ته فقط غواړې کاپي وکړې او فیک کرکټر ته اغېزمنوي، تا د بریا نه پاتې کوي.